لوی رحم د الله دا د خو واضحه د ماشوم تم په در چې الله درنه راضي شي او الله درله جنت درکړي دا د الله لوی رحم دی خو جنت ته چې د کوم خلک ننوځي دا به ټول یو شان نه وي څه خلک هغه دي چې هغه به د اول سر نه جنت ته ننوځي بیا جنت ته چې دوی ننوځي نو په جنت کې ټول یو شان نه دي جنت کې بیا درجات دي فردوس ته ټول نه اوچت دی بیا پسې دی بیا پسې دی او داسې بیا څه مؤمنان هغه دي موحدین دا پکې شرط دی چې عقیده د توحید چې دوی به څه وخت په جهنم کې تیر کړي رب العالمین یې نه بخي نو چې نه یې بخي د هغه ګناه په اندازه به دله عذاب ورکړي بیا به راشي څه ته جهنم ته نو دلته هم ټول یو عفوا بیا به راشي جنت ته نو دلته هم ټول یو شان نه دي ګورئ ځکه چې د سو عذاب په جهنم کې ډېر دی د سو عذاب لږ دی نو جنت ته ننوتل د ټولو خلکو یو شان نه دي هغه خوش نصیبه مؤمنان بندگان د الله دي اولني چې هغه به د اول سر نه جنت ته ننوځي بیا ورپسې هغه دي چې هغوی به څه نه څه وخت په جهنم کې تیرې او جنت ته به راځي نو بیا چې دوی جنت ته ننوځي نو دننه جنت هم ټول یو شان نه دي سورت الرحمن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې چې دوه جنتونه د سرو زرو دوه د سپین زرو دا یو شان نه دي چې سپین زر چې چاته میلاو شو د سرو زرو دا چې چاته میلاو شو نه د اعمالو فرق دی دا د درجاتو د مرتبو فرق دی دلته یو فایده به تاسو ذکر کوم دی بعضو خلکو ته دا خبره داسې معمولي ښکاري چې کله ورته ته ووایې چې یاره عقیده دې د توحیدي که ته جهنم ته لاړې هم بیا به هم جنت ته راځي نو دی بیا هم خوشحاله وي زه بیا خو هم سړی به جنت ته راځي که نه ورې تا ته د جهنم د عذاب لږ کوي دغه عذاب کې چې د ټولو نه کمزور عذاب د جهنم په ابوطالب باندې دی سکروټې د جهنم د هغه د پیزارو یا د خپو لاندې دي د هغې د لاسې دماغ خوټ کېږي دا پکې ټول نه کمزور عذاب دی څنګه یو سړی په زړه کې دا وي چې نه بیا خو هم جنت ته به راځمه سوال دا کوه چې الله ته د سره د جهنم ونه ښیي د جهنم د عذاب نه دي وساتي دا سوال کوه نن موږ قصه د چا بیانو د هغه انسان چې اخرنی کس به د جهنم نه راوځي او اخرنی کس به هم دقه وي چې جنت ته به ننوځي دا بلکل اخرنی دی دنه بعد دروازه بنده نه به جنت ته څوک ننوځي نه به د جهنم نه بل څوک راوځي نو دا په هغه مسلمانانو کې دی چې عقیده د توحید د بیا راتوي بیا راتوي ځکه چې د جهنم نه راوته د هغه مسلمان دپاره دی چې د الله رب العزت خالص بندگی کړي خالص بندگی چا چې هم شرک کړی دی که د منځونه کړي دي که د تلاوتونه صدقې خیراتونه او د دې شرک د لاسه الله رب العزت شرک نه بخي دا خبره قرآن کې کړې ده نو چې الله رب العزت شرک نه بخي نو دا سړی د جهنم نه نشي راوتی والعیاذ بالله ځکه د خپلې عقیدې ډېر غم وکوي د بچو د عقیدو د ښځو د مور پلار د خپلوانو د ملګرو او دا اصل محبت دی زمونږ د خپلو بچو سره او د مشرانو کشرانو سره چې موږ د هغوی د عقیدې غم وکړو چې الله رب العزت د جهنم نه بچ کړي دا اصل محبت پاتې پیسې شوې رزق شو دا منډې به موږ ووسئ چې الله رب العزت زه او ته یو سبب ګرځولي یو خو د هغې دا مطلب نه دی چې د هغوی د رزق زموږ په لاس کې دی یوه دویمه ده هغوی د لوږې نه داسې مري نه چې موږ ته سم اوښان او څاروي جوړ کړي دي چې دوی 40 ګنټې شخون وایي نه د دغې نه یو اهمه مسله هغه د توحید ده او د اسلام ده دوی ته دا وښایه بچی که څه وخت وږی پاتې شي دا دومره نقصاني خبره نه ده خو که بچی د همیشه دپاره جهنم ته لاړ نو دا د همیشه طبعي او نقصان دی مور پلار که لږ وخله کمزوری وخت تیر کي او ډوډۍ او خوراک ورته کمزوری میلاو شي داسې دومره غټه نقصان خبره نه ده خو که دا مور پلار لاړو جهنم ته سبا دپاره د خپل عقیدې د لاسه چې عقیدې ګډوډه
نو دا د همیشه دپاره تاوان شو. کوشش دا پکار دی چې موږ د خپلو خپلوانو د آخرت او د عقیدې غم وکړو. دا سړی چې اخرنی کوم د جهنم نه روځي عقیده د څه ده؟ عقیده د توحید. یعنی د الله سره په عبادت کې څوک نه دی شریک کړی، نه انبیا، نه اولیاء، نه نبی، نه ولی، نه ګټه، نه کاڼې، نه پیرې، نه بزرګ، نه بابا، نه قبر، نه درګاه، نه تعویز، نه ګټه ونه. دا دغه قصو والا نه دی. نو بیا ولې دی په جهنم کې پروت و؟ د نورو ګناهونو د لاسه. ځکه چې ګناه یوازې په دنیا کې صرف شرک خو نه دی، ګناهونه خو ډېر دي چې هغه د شرک نه لاندې دي. د نور ګناهونه کړي د هغې د لاسه دی جهنم ته تللی والعیاذ بالله. دا اخرنی کس چې جهنم نه راوځي او جنت ته به ننوځي، د ده دا قیصه په ډېرو روایتونو کې راغلې ده. خو موږ به هغه روایت ووایو چې هغه امام مسلم رحمه الله راوړی دی. تفصیلي روایت دی او دا په نورو طریقو سره هم رانقل دی. موږ به اول دا تفصیلي ذکر کړو، بیا به د هغې نه بعد ورسره یو څو روایت نور ذکر کړو چې د رب العالمین دې مهربانۍ ته وګورو او په دې کې سوچ او فکر وکړو چې هغه څومره مهربانه رب دی. حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: آخر من يدخل الجنة رجل، اخرنی کس چې به جنت ته ننوځي. او څومره خوش قسمته دی چې اخرنی کس ننوځي خو که نه. ځکه بعضو سلفو به دا ویوي که الله په جنت کې خادمان وګرځولو دا به هم زمونږ خوش نصیبي چې صرف د دې جهنم نه بچ شو، د الله د دې غضب او د دې عذاب نه بچ شو. نو دا اخرنی کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته به ننوځي، دی چې کله د جهنم نه راوځي نو فهو یمشي مرة ویکبو مرة، کله به راولیږي کله به راپاسي، کله به راولیږي کله به راپاسي. دا د راوتو هغه وخت. وتسفعه النار مرة، او کله به پرې د اور دا لمبه راشي. یو روایت کې راځي، هغه به درته هم زه ذکر کړم بیا، چې په خپاړو به را رواني، په څلوري شوی به وي. فاذا ما جاوزها، نو کله چې دی د دې اور نه راوځي او د جهنم نه راتیر شي، التفت الیها، نو د جهنم ته به وګوري. بیا به وایي تبارک الذي نجاني منک، برکتونو والا د هغه ذات چې ما له نجات راکړو ستانه. دا به دی د اور ته وایي برکتونو والا د هغه ذات چې ما له نجات ستانه راکړو، زه د اور نه راخلاص کړم، زه د دې عذابونو نه او د جهنم عذابونه د دې موږ تذکره کړې ده تفسیر په درسونو کې، بعض مستقل درسونو کې، چې د دې جهنم نه چاته نجات میلاویږي که نه، دی به د الله څنګه حمدونه او ثناګانې وایي، د دې موږ اندازه نشو لګولی. د جهنم عذابونه خو ډېر سخت دي، الله دې ته موږ ټول ساتي. خو چې صرف یو سړی تا په یو کوټه کې بند کړي که نه، چې نور درته هېڅ هم نه وایي، صرف تا په یو کوټه کې بند کړي او ورته پسې ټاله کړي، د دې عذاب په باره کې هم څه خیال دی چې صرف نور درته هېڅ هم نه وایي، نه دي وایي، نه دي ټکوي، نه دي سیزي، هېڅ ته هم نه وایي، خو ته صرف په یو کوټه کې ځان له بند کړی، دې عذاب ته وګوره. نو بیا چې د جهنم د عذابونه شي والعیاذ بالله، نو د هغې نه چې یو سړی راوځي دی به څومره خوشحاله وي. بیا هغه چې راووتو اخرنی یو روایت کې داسې هم راځي چې تک تور لکه سکاره داسې به سوځېدلی، رب العالمین به یې را تازه کړي، را ژوندی به کړي. را ژوندی به کړي معنی داسې ژوند به ولور کړي چې دې ته فایده والي، مزې ته وایي. نو دی به دا وایي چې برکتونو والا دی هغه ذات چې ما له خلاصۍ راکړو تا نه ای جهنمه، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والآخرين. الله وی ما له هغه نعمت راکړو او په ما یې هغه احسان وکړو چې هغه الله نه په پخوانو کې په چا کړی دی، نه په وروستنو کې په چا کړی دی. دا د ده ګمان دی. یعنی د جهنم نه بچ کېده دومره اوچت نعمت دی
اگر که دی جهنم ته تللی دی او اخرنی راووتو د ده دا ګومان دی چې دا رحم او دا کرم الله رب العزت نه په پخوانو کې په چا کړی دی نه په وروستنو کې په چا کړی دی خو دې نه خبر نه دی چې دا اخرنی دی او دلته اندازه دې خبرې د دې خبرې اندازه به کې ولګوئ سوچ کوئ دې ته دی ګورې لا جنت ته نه دی تللی دی لا دومره خوشحاله به څه دی دی صرف د جهنم نه راوتی دی بس دی ګورې لا جنت ته نه دی تللی دی په دې هم خوشحاله دی د الله حمد او ثنا وایي ځکه رسول وسلم سوي وي ځان بچ کئ اتقوا النار ولو بشق تمره ځان د اور نه بچ کئ ځان د اور نه بچ کئ که نور هېڅ عمل دې په وس کې نه وي که نه د کجورې نیمه دانه نیمه دا د الله په لار کې ورکړه خو دغه جهنم نه ځان بچ کئ اشاره دې ته ده چې عذاب یې ګوره ډېر سخت دی هره طریقه چې خو په الله رب العزت باندې ځان وبخئ دا مطلب دی اوس دا سړی دومره خوشحاله دی دی صرف د جهنم نه راوتی دی ګوره جنت ته لا تلی نه دی او ګمان یې څه دی چې دا کم نعمت چې الله ماله راکړی دی دی نه اولنو له ورکړی نه اخرنو له ورکړی نو ته خو صرف د جهنم نه راوتی ته د الله د نعمتونو نه څه خبرې او ته خو لا جهنم کې دومره وخت تېر کړی دی چې سکروټه دنه جوړه شوې وه ایره شوې وي سوچ وکړه چې دا عذاب به څومره سخت چې د دې نه راوته صرف انسان ته دومره خوشحالي ورکوي الله دې ته موږ او زموږ مور پلار ټول آزاد کړي وی بیا به دی وایي چې کله چې دی راووتو فترفع له شجره رسول وسلم وایي یو ونه به ورته راښکاره کړی شي څه فاصله کې به ده ته یو ونه راښکاره کړی شي نو دی به الله ته وایي چې ای ربي ای زما ربه ادنني من هذه الشجره ما دې ونې ته نږدې کړه دی د جهنم نه راوتی عذاب نه بچ شو ارمان یې څه دی چې دې ونې ته نږدې شوې نو ولې وي فلأستظل بظلها واشرب من مائها نو زه به د دغه ونې سره چې کومې اوبه دي دغه اوبه به څکم او د ونې په دې سوري کې به سوری واخلم لږ به یخ شم فیقول الله عز وجل الله به ورته وایي یا ابن آدم ای د آدم بچیه لعلی ان اعطیتکها سألتنی غیرها کیدی شي زه ستا د ارمان پوره کړم او بیا ته نور ارمانونه شروع کړي الله ورته وایي د آدم بچیه کیدی شي زه ستا د ارمان پوره کړم بیا ته نور غواړې او دا د انسان خوی دی دی د الله په رحمتونو هم نه مړېږي او دی په دنیا هم نه مړېږي لکه رسول وسلم حدیث کې وایي چې د آدم بچی بیا په دغه خاوره موړ شي کومه چې قبر کې به ده واچولی شي که دنیا دې وله لږه ورکړه لکه ستا نه امید ده او چې یاره پلانې به ما سره منډه ووایي او که یو زر ریاله راکړي هم د الله نعمت دی یو زر ریاله قرض راکړي د الله نعمت دی او که اسې راکړو یو ډېر غټ نعمت دی چې منډه را سره دا زر ریاله چې کله ته د آدم بچي له ورکړې نو د ده بیا دا زړه کې اوړي راوړي که دا 2000 وی نو دا به ښه نه او د ده پیسه نو که 2000 دې ورکړو بیا داسې پسې ځه که د ده مزدوري ده که د ده کاروبار دی که د تجارت دی که د هر څه دی او چې څومره د دنیا ول الله ډېره ورکوي دومره ورسره دی هرس هم ډېرېږي خوی هم بخل پکې راځي الا هغه خلک چې الله ساتلي دغه شان د الله رحمتونه دي نو د دنیا خو پرې دنیا خو الله موږ ته ویلي چې هرس یې مه کوئ خو د الله په رحمتونو به څوک موړ شي کله چې الله رب العزت په ایوب علیه السلام باندې د سرو زرو باران وکړو او هغه ورته دا کپړه نیوله راټولولي نو وي د الله د رحمت نه بس د الله په رحمت به څنګه موړ شم او د الله رحمت دی
د الله په رحمتونو خو څوک مړېږي نه نو بیا د سړي تمه نوره ډېره شي د اوسه پورې د ده صرف تمه د څه وه چې الله ما یو پیر د جهنم په دې دروازه وباسي بس هغه شان الله وکړه اوس خبره ونې ته واوړېده که دې ونې ته ما واړئ او د دې سوري کې ناست یم او دا یخې یخې اوبه څکم الله ورته که ته به نور څه غواړې نه 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 یا ربي ويعاهده قسمنا لوزنا دا به د الله سره وکړي الا يسأله غيرها چې دی به د خپل رب د نور څه نه غواړي قسمونه لوزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څه خوږه خبره کړې ده وربه يعذره یا وربه يعذره رب د ده به د ده عذر قبلی ولي الله ولي د ده عذر قبلی لأنه يرى ما لا صبر له عليه ځکه چې دی داسې صحیح نه چې په هغې څوک صبر نشي کولی نو الله ته خو پته ده الله خو زموږ په حال پوه او الله ته دا هم پته ده چې دا قسمه نعمتونه لیده دې ته صبر څوک کولی شي نو رب العالمین ولا عذر په هر موقع کې قبلی مهربانه باچا دی یوازې هلته نه آخرت کې دنیا کې زموږ د کوتاهیانو ته وګوره او زموږ د حالاتو ته وګوره او د هغه د مهربانۍ ته وګوره فيدنيه منها نو رب العالمین به دغه ونې ته نږدې کړي فيستظل بظلها ويشرب من مائها بس دی بیا د دغه ونې په سوري کې کښېني او هغه اوبه څښلي ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى أخوة یو بله ونه راښکاره شي چې هغه یې دې نه غوره هغه ونه د دې نه هم ښایسته ده څه وخت ځان راټینګ کړي چې ما خو د الله سره لوزونه کړي دي قسمونه مې خوړي ونه شي وی زما ربه أدنني من هذه دغه ونې ته ما نږدې لأشرب من مائها واستظل بظلها نو چې زه دغه ونې په سوري کې به کښېنم او دغه اوبه به څښم لا أسألك غيرها د دې نه علاوه نور څه نه غواړم الله رب العزت به ورته وایي چې یا ابن آدم ای د آدم بچیه ألم تعاهدني تا ما سره لوز نه وکړه قسمونه دې نه وکړي چې نور څه به نه غواړم او دا دې وي او دا دې وي بیا ورته الله ووایي لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها او که زه تا اوس دغه ونې ته نږدې کړم دې دویمې ته نو بیا به ته ارمان د بلې کې نه نه فیعاهده او قسمونه او لوزونه بس دک دې نه اخوا نور نه او وی رب د هغه به عذر د هغه قبلی لأنه یرى ما لا صبر له علیه ځکه چې دې داسې صحیح دي چې په هغې صبر نه کېږي فيدنيه منها الله به نږدې کړي دا څویمه ونه ده دویمه ونه بس دې د هغې په سوري کې کېناستو اوبه هم څښلي ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة د جنت د دروازې خوا کې به یې ونه راښکاري هي أحسن من الأوليين هغه د دې اولنیو دوو ونو نه غوره ده نه دی به د جنت دې دروازې ته ګوري دې ونې ته ګوري څومره ښایسته ځي کېده نو به یا الله دغه ونې ته مې نږدې کړه اوبه به هم د دغه ځي کې څښم د دغه ځي څښم او سوري کې به هم ناست لا أسألك غيرها دغه اخرنۍ مطالبه د دې نه اخوا زه نور څه نه غواړم الله به ورته وایي ابن آدم ای د آدم بچي ألم تعاهدني تا خو لوزونه او قسمونه خبرې دي کولې چې زه به نور څه نه غواړم او زه داسې او زه دا نو الله به ورته ویده وایي چې بله ولې نه یا الله دقه شان وما قسمونه هم خوړلي ما لوزونه هم کړي یا ربي هذه لا أسألك غيرها صرف به دقه دا اخره ده د دې نه اخوا نور څه نه غواړم
دین اخوا به زه نور تا نه څه غواړم جهنم نه دې زه راوویستم بیا دې ونې ته نږدې کړم د هغې نه دې غوره ونې ته راوستم د هغې نه غوره ونه چې هغه د جنت د دروازې خوا کې ده زه به د دې نه بعد یا الله تا نه څه غواړم بس دقه او وی رب د هغه به عذر د هغه قبلوي رسول الله صلی منځ کې دا خبره بار بار کوي رب د هغه به عذر د هغه قبلوي لانه یرى ما لا صبر له علیها د دې صحیح دی چې باقي صبر نه کوي دلته یو فایده تاسو ته ذکر کوم که څوک هم ستاسو ماتحتي که هغه ښځه ده که هغه بچی دی که هغه نوکر دی که هغه خادم دی که هغه دیاړیمار دی که هغه کمپنۍ کې تا سره دی که هر ځای کې تا سره دی هغه ځای کې وله عذر قبلوه کوم ځای کې چې انسان ته صبر کول ګران وي خیال دې دی که نه لکه تا سره یو خادم دی نوکر دی مزدور دی او د ډوډۍ ټیم شو هغه ورغلی بې تپوسه کار یې پرېښودی ورغلی عذر وله قبلوه کله سړی ځان صبرولی شي ډوډۍ ټیم شو هغه وږی شوی انسان دی کمزور دی چې هغه رب د دې خپل بنده سره داسې د رحم معامله کوي نو خو زم بنده یم تم بنده زم بنده یم تم بنده دلته خو یو طرف ته بنده دی بل طرف ته خالق دی خالق د بنده سره دومره ګزاره کوي نو بنده د بنده سره ګزاره ولې نه کوي حالانکې د دواړو قیسه یوه ده دغه شان چې کله ته خپل بچی وینې که نه د هغه نه څه کار وشو او تاسې سامان راوړی دی د خوراک اکثر د میاندې داسې چل کوي او کور کې د بچو مخې ته کېده وایي دې له به نه ورځئ دې ته ګډ ګډ سړي ځان نشي ټینګولی ته وړو ته دې له به نه ورځئ لکه ورل عذر وله قبلوه دلته سړی ځان نشي صبرولی دغه شان د میلمه مسله ده بله مسله د ملګري هر ځای کې چې تا ته محسوسه شي چې یاره دلته د سره عذر معذوره دی ځکه چې دې ځای کې ځان صبرول څه دي هغه ګران دي الا دا چې د ګناه کارونه یې نه ګناه کار چې دلته خو به ځان صبرې داسې دا یو فایده مخې ته راغله چې موږ بندګان د الله یو نو خپلو کې به د یو بل سره خو د رحم معامله کوو او کوو ځکه چې یو بل ښه پېژنو لکه چې دغه کومه کمزورتیا چې ستا ده دغه کمزورتیا زما هم ده نو د ځان نه متکبر مه جوړوه مزړه سختوه د کاڼي په شان دا یاد که دا یاده که د بار بار درته دا خبره کوم یاده که هغه حدیث تاسو ټولو ته به یاد چې په ځمکه والا باندې مهرباني وکړي اسمان والا به په تاسو مهرباني وکړي الله د بندګانو سره سختیانې مه کوئ او موږ راشو الله ته جاړو لا سوچت کوي یا الله ما نه ګناهونه شوي دي او زه ستا کمزوری بنده یم ما وبخه او دا امیدونه موږ د الله نه تړلي او دا جړاګانې کوو او چې دغه زما په شان بنده کله یو ورځ غلطي وکړي بې موتانه بخو حالانکې د هغه غلطي حدیث هم لري چې د آخرت غلطي ده او کوبر یې وکړو دنیوي غلطي موږ د ځان په شان بنده ته نه معاف کوو او په خپل الله ته درخواستونه ورکوو چې زموږ ګناهونه وبخي حالانکې هغه خالق دی او موږ یې بندګان نو د بندګانو سره معامله د څه د رحم د کرم که هغه خپلوان دي که هغه پردي دي که هغه مزدور دی که هغه مشر دی که کشر دی که سپینګیری دی که ماشوم دی رب العالمین به په تا باندې رحمتونه راوورئ د آخرت نه مخکې په دنیا کې ښه الله رب العزت به نږدې کړي دغه ونې ته دا سویمه ونه ده درېیمه او کوم ځای کې ده د جنت د دروازې سره ده سړی هلته ناست دی او اوبه هم څکي او سوري کې دی مزدار دا ډېره ښایسته ونه ده هغه دونه ډېره مزېداره ده خوا کې جنت دروازه ده فیسمع اصوات اهل الجنه دی به د جنتیانو د اوازونه واوري هغوی ګپ شپ لګوي هغوی خنداګانې کوي هغوی د یو بل خوا له ځي راځي د جمعې په ورځ پکې بازار دی شور شغرب دی په ده په غوږونو د اواز لګي
کله سړی یو ځای کې کیني که نه دننه پروګرام دی رش دی شور دی کور کې نو خوا کې لا پرېږده اکثر دې ټوله محله کې شور جوړي واده بله څه ښادي ټوله محله کې د هغه کور نه اوازونه راځي خلک خوشحاله دي په خیر راغلی او مبارک شه او کښېنه او پاسه او وخوره او وڅښه دغه حال د جنت دی الله دې موږ ته نصیب کړي دغه حال د جنت دی دا سلامونه او دا پخیرونه او دا زیارتونه د یو بل خواله تګ او د یو بل سره ګپ شپ او دا خوراکونه او دا د الله دیدنونه نو د ده په دې غوږونو به دغه اوازونه ولګي دې ته به سړی ځان څه ټینګ کړي ځان سړی ټینګ کړي چې ونه شي وي ای ربي ادخلنیها بس دې پورې دې راورسولم جنت ته مې وردننه کړه هسې م دروازې پورې خو دې راوستم رب العالمین دې سم کولی شو چې دې د اول سر نه جنت ته بولی خو دا هغه خپل رحم او کرم راښکاره کوي نو یا الله چې دومره دې را رسولی یم وردننه مې کړه زړه کې به وایي چې زما په یو تن به دا جنت ستن خو نه شي دومره مخلوق دې ورته وراچولی دی دا شور را روان دی موږ پکې ور واچو من کمزورو لا من ګناهګارو له پکې لږ ځای راکړه دا د مطالبه وکړه د الله الله ورته وایي چې یا ابن آدم ما یصریني منک یعنی کومه خبره به ته ما سره پخه خبره وکړي چې د هغې نه بیا نه اورې داسې خبره چې بس بله به پسې نه ځکه چې دا سویم مطالبه شوه ستا جهنم نه راووت یا الله دا ونه زه دا ونه بیا دا ونه زه صحیح شو دا بیا دا ونه زه صحیح شو دا اوس دننه نو که جنت ته دې دننه کړم بیا هلته مطالبې کوې چې یا الله جنت کې دا او جنت کې دا نو رب العالمین ولا دا قصه دلته ټوله ختموي ورته وایي أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها که تعالی د دنیا د باچایي په شان باچایي درکم دنیا چې څومره دومره زیاده جنت کې درکم او د هغې په مثل ورسره زیات یعنې دوچند وی دی به ورته وایي چې اتستهزئ مني وانت رب العالمین یا الله ته ما پورې خاندي او ته رب العالمین دې دا خبره نه مني دا د نه منلو خبره اخرنی کس د جهنم نه راووتو په دنیا په جنت کې هغه دپاره دومره ځای دی لکه دنیا او په مثل د هغې نو یا الله ما پورې خاندي فضحك ابن مسعود رضي الله عنه راوي وي عبد الله بن مسعود دلته وخاندل څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل کوي هغه دلته وخاندل چې وی خاندل دې ملګرو ته وی الا تسالوني مما اضحك نو تاسو تپوس نه کوئ چې ما ولې وخاندل هغه ورته ابو عبدالرحمن نو مما تضحك ولې دې وخاندل وی هكذا ضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خاندلی نو موږ ورته دا ویلو چې یا رسول الله تاسو ولې وخاندل سبحان الله دا حدیثونه موږ ته راغلي دي بعض نن سبا وایي حدیثونه فتنه ده او حدیثونو کې دا دي او دغه دي په دومره دقت سره را رسېدلي دي چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندلي دي هلته هغه صحابي هم خاندلي دي وی یا رسول الله ملګرو ته مما تضحك تاسو وخاندل وی من ضحكي یا من ضحك رب العالمین خندا راله د الله په خندا پورې راله چې کله ورته دې بنده ووایي چې یا الله ته ما پورې خاندې ما سره ټوغه کې وانت رب العالمین او ته خو رب د ټول عالمي نو الله وخاندل دغه ټیم کې او دا د امیدونو خبره ده چې زموږ رب خاندي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي
او کوم رب چې خاندي هغه به موږ سره معامله هم د رحم او کرم کوي. وی بیا ورته الله دا ووایي چې انی لا استهزئ منک، زه تا پورې خاندم خو نه، ولکنی علی ما اشاء قادر، زه چې څه وغواړم کولی شم. نو ما ته څه ګرانه نه ده چې تا له په جنت کې دومره ځای درکړه. دا خو د هغه چا دپاره ګرانه ده چې چا قدرت نه وي، زما خو قدرت دی په هر څه باندې. یو حدیث کې داسې راځي، صحیح مسلم کې هم د نورو کتابونو کې هم چې هغه د ابو سعید الخدري دی، هغه هم دا قصه ذکر کوي. هغې کې په اخره کې ډېر عجیبه دا دي، وی کله چې دی جنت ته ننوځي که نه ته وي یا الله ما جنت ته دننه که، وی الله به ورته وایي چې څه ارمان دې دی، څه غواړي جنت کې؟ نو دی به شروع وکړي، یو ځای ته به داسې ورسي چې ارمانونه به ختم شي، یا الله دا یا الله دا یا الله دا یا الله دا، ختم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویذکره الله سل کذا وکذا، نو الله به ورته بیا رایادوي او دا او دا او دا دا دې پکې ونه غوښتو او دا دې پکې ونه غوښتو، دا اخرنی جنتي دی ګوره، دا یاد ساتئ. او دا او دا فاذا انقطعت به الاماني، نو چې کله د ارمانونه ټول ختم شي که نه، اوس سوچ کوو چې د آدم د بچي ارمانونه ختم شي، دا به څومره ارمانونه ارمانونه چې کله ختم شي الله به ورته وایي چې هو لک وعشرة امثالي، دا څه چې دې وغوښتو دقه ستا دپاره دي او د دې امره لس چنده نور، لس چنده. اوس دلته دا اندازه هم ولګوئ چې دا اخرنی جنتي دی، نو چې هغه فردوس کې دی چې د هغه به څه حال وي، چې دا د اخرني جنتي دپاره نعمتونه دي او رحمتونه دي، نو چې کوم په اعلی مرتبو کې مؤمنان دي په جنت کې چې هغوی له به الله څه ورکړي. ثم يدخل بیته، هغه حدیث کې بیا دام دي، وی بیا به دی خپل کور ته ننوځي. جنت کې چې کوم کور دی الله به له ورکړي دی به ننوځي، وی چې څنګه دی ورننوځي نو تدخل علیه زوجتاه من الحور العین، من الحور العین، حور عین کې چې د کومې دوه بیبیانې د هغه ورپسې راشي، نو هغو به ورته وایي چې الحمد لله الذي احیاک لنا واحیانا لک، د الله شکر دی چې ته زموږ دپاره ژوندی کړی او موږ یې ستا دپاره ژوندي کړي. نو دی به بیا وایي ما اعطي احد مثل ما اعطیت، یاره داسې نعمتونه به هم له الله چاله ورکړي دا کومې چې ما یې راکړو. دته دا ویل غواړي ته اخرنی، ته د هغه رب سره ستا معامله ده چې خزانې د رحمتونو د هغه په لاس کې دي، ته اخرنی یې، ته که د هغو د حال نه خبر شوې چې هغه د اول سر نه ننوتي دي جنت ته، او که بیا د هغه د حال نه خبر شوې هغه چې او یا زره کسان دي او بی حساب بی کتاب جنت ته تللي دي، که د هغوی د حال نه خبر شو، او بیا که د پیغمبرانو د نعمتونو نه خبر شو، او بیا که د صحابه کرامو او د رښتینو او د دیندارو خلکو چې د هغوی په نقش قدم روان دي. ځکه یو حدیث کې راځي، دا صحیح مسلم کې شته، ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دی، الله اکبر، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ما ته هغه سړی معلوم دی چې هغه به اخرنی کس جنت ته ننوځي او هغه به اخرنی د جهنم نه راوځي. رجل یؤتی به یوم القیامه، دا یو سړی دی چې را به وستی شي، دا اوس اخرنی کس دی، د جهنم نه اخرنی راوځي، جنت ته اخرنی ورننوځي. فیقال عرضوا علیه صغار ذنوبه، الله به ملائکو ته وایي د دا هغه واړه ګناهونه راښکاره کړي، واړه، ورفعوا عنه کبارها، هغه غټ ګناهونه ته ډډې ته کوي، زه دته صرف د ده دا واړه ګناهونه ښیم، دا وړې نافرمانیانې ورته ښیم چې په دې کې داسې چل کړی دی. فتعرض علیه صغار ذنوبه، د الله دې رحم ته ګوره،
دا واړه ګناهونه به ورته ټول راښکاره کړی شي دا دې کړي دي دا دې کړي عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا کذا وکذا او ده به سر ټیټ نیولی وی به چې نعم لا یستطیع ان ینکر انکار نشي کولی هر څه ورته الله په دلیل ښیي گواهان رسول صلی الله علیه وسلم وی دې دغه یره کې نه دی چې دا ګناهونه ورته شمارلی کېږي دې په دې یره کې دی چې دا غټو ګناهونو سره به څه کوو دا خو هغه واړه ګناهونه راته رب العالمین شماري خو دې ته خو پته ده که نه چې ما خو د دې نه غټې کارنامې کړي دي ما خو غټې نافرمانیانې کړي دا خو هغه وړې وړې دي وهو مشفق من کبار ذنوبه ان تعرض علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دی خو په بله یره کې دی چې غټو ګناهونو سره به څه کېږي نو چې کله دی وایي چې او یا الله دا ما کړي دي کوم ګناهونه واړه ګناهونه وی الله به ورته وایي چې فإن لك مکان کل سیئة حسنه زه لاړ شه موږ وبخلي او د هرې بدۍ په بدله کې دله نیکي درکومه نو دی به وایي چې یا الله د انسان دې خوی ته ګوره لکه الله اوس دی وبخو صرف وی نه بخو د ګناهونو په بدل کې نیکیانې کم ګناهونه واړه ګناهونه وی دی به وایي چې یا الله اوس دا الله ورته وایي ځه عذاب نه بچ شو دا اخرنی کس ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جنت ته داخلېږي الله به ورته وایي زه بس دی به وایي چې یا الله قد عملت اشیاء لا اراها ها هنا ما خو د دې نه علاوه نور ګناهونه کړي وو هغه مې ونه لیدو نو اوس الله به پرده راچولې ده راچولې ده پرده وایي الله ته نه دی خبر چې ته دې خبرې خو هغه دې خبره ده ابو ذر غفاري وایي فلقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ما ولیدو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبرې سره وخندل تر دې چې غاښونه ښکاره شو چې زه بس الله وبخلي ویې بخلي نو اوس ته ورته وایي چې یا الله دې نه علاوه نور هم زما دي چې هغه څه شو د هغه څه ورک شوي نه دي خو هغه کریم ذات مې پرده راواچوله څنګه چې په دنیا کې مې پرده راچولو یو په آخرت کې به مې راواچوله نه یې بل څوک خبر کړو نه یې ته خبر کړه او خبره د لاک شان ختمه کړه دا خو د هغه کریم رب کرم و د رحیم رب رحم و د مهربان رب مهرباني وه نو دی ورته اوس دا وایي چې دې نه علاوه خو زما نور څه نو رسول صلی وسلم دې خبرې سره موسکی شو ویې خندل او دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو مطلب د دې خندا دا دی چې زه بس الله وبخلي نو ځه دومره رحم یې د باندې وکړو چې لا ته یې جنت ته دننه کړې یو روایت کې داسې راځي موږ د اخرني جنتي بحث کوو او اخرنی جهنمی نو بعض روایتونو کې د اخرنی جنتی ذکر دی بعضو کې د اخرنی جهنمی ذکر ځکه چې دې سم کې دی شي ګوره دا خبره یاد کړئ چې اخرنی جنتی مطلب هغه چې د جهنم نه به اخرنی راوځي او دې سم کې دی شي چې اخرنی جنتی یعنی اخرنی کس چې حساب کتاب به ورسره کېږي هغه به جنتي یعنی دا به اخرنی کس جنت ته ځي د دې نه مخکې نور تللي دي دې سیم کې دی شي ګورئ دواړو خبرو ته سوچ ساتئ دغه روایت کې راځي دا د مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت ته دا په صحیح مسلم کې دی چې موسی علیه السلام یو پیر تپوس کړی و د الله نه ما ادنا اهل الجنة منزله وی الله په دې جنت کې چې اخرنی کوم کس دی که نه دا څوک دی ويوتوج هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة دا آغا کسته چې اخرنی کس براوستی شي جنتیان به ټول جنت ته تلي او دا اخرنی نو دته به وویلی شي چې ته هم ورننوځه جنت نو دی به ورته یا الله څنګه جنت ته څنګه ننوځم وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم خلق ټول ورننوتي دي ځان له ځایونه نیولي دي نو چې دا دومره مخلوق ورننوتی دي که زما ځای
نو موږ دا حدیثونه داسې جمع کولی شو چې دا اول مطالبه وکړه چې یا الله زه ورننوتی چې کله ورته الله ورننوځي نو دوی یا الله دې کې ځې خو ټول ځای به خلکو نیولی وی الله به ورته وایي چې اترضى ان یکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا که زه تاله د دنیا د باچایان د دنیا په باچایانو کې د یو باچا د باچاهۍ په اندازه زه یې درکم او باچاهي درکم نو ته پرې راځي هغه به وایي رضیت ربي زه پرې راضي یم د دنیا د باچا د باچاهي امره باچاهي په دې به څوک نه راضي کي سړی وایي چې په جنت کې راته د خپې د ایښودو ځای میلاو شوی هم به د الله یو لوی رحم وي ځکه چې زموږ دې حالاتو ته وګوره او چې له الله دومره بادشاهي ورکوي سړي ته په جنت کې وی بیا به ورته الله وایي چې لکه ذلک ومثله 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 دغه بادشاهي او د هغې په شان 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 پنځه پیرې په دې پنځم پیر کې هغه بیا وایي رضیت ربي الله راضي یم زه راضي یم په دې راضي یم الله به له خبره را لنډه کي هذا لك وعشرة امثاله دغه د دنیا د باچاهي امره باچاهي او د هغې لس چنده ورسره نوره که دا ستا دپاره په جنت کې ده هغه جنت چې ته په دې یره کې چې په دې کې به زما ځای میلاو شي او که نه په هغې کې به تا ته دومره باچاهي میلاویږي بیا به ورته الله وایي چې ولک مشتهت نفسک ولذت عینک څه چې دې زړه غواړي هغه به راته میلاویږي او سترګې چې دې د څه نه خونلي هغه به تا ته دلته میلاویږي نو دی به ورته وایي چې الله زه راضي یم نو بیا وی موسی علیه السلام تپوس وکړو چې یا الله نو هغه اوچتو مرتبو والا څنګه دي د هغوی له به ته څه ورکې دا خو اخرنی دی دا خو هغه دی چې بالکل په ده پسې بل جنتي نشتي خو هغه بره چې کوم دي هغه حدیث کې راځي رسول الله سلام وایي دا بره جنتیان به دې کته جنتیانو ته داسې ښکاري لکه موږ چې ستوري ته ګورو وی الله به ورته وایي چې هغوی له چې زه څه ورکومه فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر على قلب بشر هغه له د اوسې پورې نه چېرته یو سترګې لیدلي دي او نه چېرته غوږ اورېدلي دي او نه یې سوچ د چا په زړه کې راغلی دی او ډېر اوچت نعمت نو بیا دا آیت ولوستو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین سورة السجده کې الله وایي یو نفس ته دا پته نشتي چې الله رب العزت د ده دپاره کم نعمتونه ساتلي دي یو حدیث کې داسې هم راځي الله اکبر هغې کې دا دي چې کله دا سړی د جنت د دروازې ته راورسي او دی وایي چې زه ورننوځم الله به ورته وایي ورننوځه ځه نو دی چې کله د جنت ته سر ورښکاره کړي او سمه ګڼه ده شور دی شغرب دی وی دی به وایي چې کله چې دی ورنوځي د هر څه ویني وي الله به ورته وایي ګوره الله به ورته وایي اتذکر الزمان الذي كنت فيه هغه زوړ وخت تاته رایاد دی ستا هغه زوړ وخت هغه پوخانې دی وایي چې هاو ما ته رایاد دی نو یرمان وکړه څه څه دي په کار دي الله ورته هغه هر څه رایادوي فیتمنا دی به ارمانونه کوي زما دا زما دا زما دا نو ورته به وویلی شي لک الذي تمنیت وعشرة اضعاف الدنیا دا څه چې تا وغوښتو دا به راته میلاویږي او د دنیا مره لس چنده به راته میلاویږي نو دی به ورته وایي چې اتسخر بي وانت الملک یا الله ته ما پورې خاندې او ته باچا یې راوي وایي فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحک وی ما رسول الله سلم ولیدو چې ویې خندل د دې خبرې د لاسه حتی بدت نواجذه تر دې چې غاښونه مبارک ښکاره شو او فکان یقال ذاک ادنى اهل